لکه څنګه چې تاسو په جریان کې یاست دا یو مظنون کس دی د محمد طاهر په نامه باندې د بغلان ولایت څخه دی. نو دی راغلی و غوښته چې د نوم موضوع په ساحه کې په مال بازار کې د مالونو خرید و فروش وکړي او په هغو کې د جعلي پیسو څخه استفاده وکړي. خوشبختانه د نهمې موضوع بیدارو او ویښو پولیسو دی ګرفتاره کړي او بیا یې دلته عمومي قمندانۍ ته تسلیم کړي. کله چې بیا دلته راغلی بیا زموږ په جنایي مدیریت کې یو بخش دی د جرایم اقتصاد په نامه باندې یو امریت دی. نو هغو تحقیق وکړي، موضوع یې روښانه کړله. تحقیق کې دا څرګنده شوله چې د یو مقدار افغانۍ جعلي او د بانک د خوا څخه تایید شوي چې دا جعلي دي. نو د هغو پیسو سره ګرفتاره سو. نو خپل په جرم باندې اعتراف هم کړی دی. نو وروسته د دوسیې د تکمیلېدو به انشاءالله عدلي و قضایي ارګانو ته وسپاره سي. او چا چې په جرم لاس پورې کړی دی د دې د مخه چې د جرم ته ځان ورسوي هغه ګرفتاره سوی دی او د قانون منګولو ته سپاره سوی دی. نو د اختر په رارسېدو سره ټولو ښاریانو څخه غوښتنه دا ده چې دوی زموږ 109 شماره ده، که چېرې خدای نخواسته یو ځای مشکل جوړېدی زموږ سره رابطه وکړي او د دوی نوم و هر څه هویت پټ ساتل کېږي. انشاءالله موږ به په هغه ګړې هغه ځای ته رسېدګي کوو. انشاءالله جرم به مخکې تر دې چې جرم صورت ونیسي هغه خنثی کېږي انشاءالله.